هغه خو بالکل کارګردګي چې کړې ده زمونږ خو نه ده خوښه. ولې ځکه چې زمونږ یو داسې کار و چې دلته ښه کاروبار ښه زندګي وله، اوس هغه نشته. ځکه چې نشته چې کاروبار د ملک حالات خراب دی. عمران خان کیس ولا بل چې کوم کیس ولولو د چې مطلب قادیانیانو کیس ولولو په دې باندې مونږ خوښ نه شو که نه. اوس نوی کوم راغلی چیف جسټس یحیی افریدي هغې باره کې څنګه تاسو ته څنګه لګي؟ یارانو چې کار وکړي بیا به ګورو که نه. مخکې خو مونږ دغه نه شو ورکولی چې دی به څنګه کارکردګي وکړي بیا معلومېږي. تر اوسه دی نه وی راغلی دی کار یې نه دی کړی بیا به ګورو که نه. سجاد صاحب تاسو ما ته دا ووایه چې نن به چیف جسټس نوی راغلی دی دې باره کې تاسو څه پېژنئ؟ د نوی نوی چیف جسټس یاره دا صحیح دی چې راشي یاره زه به د نوي باره کې داسې وم دا خو لا موږ ته څه پته او دغه نه لګېږي او بل چې هغه بل خو ملک تباه و برباد کړی. څنګه زه وایم انشاءالله به ظلم کوو پاکستان قانون هېڅ ناخبر نه زه وایم انشاءالله به د هغه نه بهتره صحیح وي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ادریس خان. نن به خبره کوو کوم چې چیف جسټس ریټایر شوي د هغې باره کې او کوم چې نوی راغلی دی هغې باره کې. راځه چې خلکو نه پوښت کوو دا څنګه کارکردګي کړې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ فرهاد خان. فرهاد صاحب تاسو ما ته دا ووایه کوم چې چیف جسټس ریټایر شوی دی قاضي فایز عیسی صاحب هغې څنګه کارکردګي کړې ده؟ هغه زمونږ په ملک کې یو قانون نشته، آیین نشته چې زمونږ جج داسې غلطې فیصلې کوي چې هغه ته مونږ مطمئن نه یو نو ناروان به څه وکړي که نه. د هغه نه مونږ بالکل مطمئن نه یو. ولې مطمئن نه یې تاسو؟ یار به چې دا وګورئ زمونږ په پاکستان کې نه په میرټ فیصله کېږي. کوم چې زمونږ میرټ دی هغه باندې مونږ ته فیصله اوسه پورې نه راغلی. کوم چې حقدار دی هغه ته حق نه میلاویږي، کوم چې زورور دی هغه ته حق میلاویږي. تاسو څنګه انصاف چاهیے؟ مونږ ته انصاف چاهیے. زمونږ لیډر به اوس هم په جیل کې دی، اوسه پورې هغه ته انصاف میلاو نه شو نو مونږ ته عام ورکر ته به څه انصاف میلاو شي. او کوم چې نوی چیف جسټس راغلی دی یحیی افریدي هغه څنګه یي؟ د هغه به اوس ګورو مخې ته چې دا څه کردارګري کوي. ځکه چې په میرټ دا نه دی راغلی، په میرټ باندې چې دا راغلی وي تا ته په پته وي. دا خو هم دغه چې وګوري اکثر هم دا په دې خلکو راوستلو نو موږ به ګورو چې دې روان مستقبل کې دا څه فیصلې کوي، چې ښې فیصلې کوي بدې کوي نو هغه نه به موږ بیا سوچ کوو چې څه کېږي. وعلیکم السلام. بھائی جان تاسو داسې ما ته ووایئ چې چیف جسټس کوم چې زړو هغې څنګه کارکردګي کړې ده؟ هغه خو ښه کارکردګي کړې بد یې نه ده کړې. انشاءالله دا کم چیف جسټس چې را روان دی انشاءالله د نه زموږ غټ توقعات دي چې ښې فیصلې به د ملک دپاره وکړي. کوم چې نوی راغلی دی یحیی افریدي هغه څنګه یي؟ انشاءالله زه چې هغه به ډېر ښه جج وي او د ملک دپاره به ډېرې ښې فیصلې وکړي انشاءالله. تاسو له څنګه پته کې دا ښه فیصلې کوي؟ انشاءالله هغه ډېر ښه دغه پاتې شوی د مخکې نه یو دغه جج پاتې شوی مثال کې. تاسو هغې له کتلي دي؟ یا واو ډېر هم کتلي. انشاءالله دا په میرټ راغلی دی. فیس ټو فیس کتلي کې موبایل کې؟ موبایل کې هم کتلي دي. فیس ټو فیس نه کتلي دي؟ نه هم دي کتلي. تاسو ووټ چاله راکړی دي؟ موږ ووټ پی ټي آی له ورکړی جي. پی ټي آی له ورکړی دي. پی ټي آی چې درې نیمه کال حکومت کړې ده هغه څنګه کړې ده؟ بس حکومت خو یې ښه و بس چا پرې نه خوست هغه دغه ته که نه پوره هغه 15 کالو مدت ته تاسو لپاره ښه و هغه؟ بس ښه ګزارې واده و. گزارې والا دا څنګه چل دی؟ بیا ستاسو مطلب دی چې نون حکومت ښه و نون پی ټي آی بس ښه بس زموږ پکې دغه و بس انشاءالله. ستا د لپاره کوم حکومت ښه و نون لیګ پی ټي آی؟ بس دواړه ښه دي چې د ملک لپاره دغه وکړي کار. دواړه ښه دي؟ کار چا کړی ده؟ کار بس والله پښتونخوا باندې خو پی ټي آی ښه کار کړی دی نو اوس پته لګي. او ستاسو علاقه کې؟ زموږ علاقه کې هم کار کړی دی، روډونه نه وو مثال کې کالج نه وو سکولونه نه وو. پی ټي آی کړی ده؟ پی ټي آی کړی. بیا خو صحیح کړی ده. بس ښه کار یې کړی دی. مهرباني شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ ما نوم نذیر خان. نذیر خان څنګه یې؟ الحمدلله خیر خیریت دی؟ ښه دی. ته څنګه یې؟ نذیر خان تاسو دا ما ته ووایه چې کوم چې چیف جسټس ریټایر شوی ده هغې باره هغې کارکردګي څنګه کړې ده؟ هغه خو بالکل کارګردګي چې کړې ده زمونږ خو نه ده خوښه. ولې ځکه چې زمونږ یو داسې کار و چې دلته ښه کاروبار ښه زندګي وله، اوس هغه نشته. ځکه چې نشته چې کاروبار د ملک حالات خراب دی نو چې د ملک حالات سم شي کاروبار به برابر شي، موږ به برابر شو، ټول ژوند به برابر شي. کوم چې چیف جسټس نوی راغلی دی یحیی افریدي هغه څنګه ستاسو له خوښ دی؟ هغه خو زمونږ بالکل خوښ دی ځکه چې هغه د حق فیصله به کوي. چې د حق فیصله نه وکړي نو زمونږ به داسې لکه څنګه چې قاضي فایز عیسی ته موږ خبرې کولې داسې به داسې ویډیوګانې جوړو خبرې به پسې کوو. تاسو له څنګه لګي دا خواته تاسو کتلی دی که نه نیټ باندې کتل دی؟ بس په نیټ باندې مې کتلی دی. نیټ باندې کتلی. بیا تاسو له څنګه پته دا حق فیصله کوي؟ یار انشاءالله حق فیصله کوي. تاسو ته پوخ پته دی؟ زمونږ ته پوخ پته ده. څنګه؟
ځکه چې عمران خان په جیل کې دی د هغه دپاره به حق اواز پورته کوي موږ به هم اواز پورته کوو نو په ګډه به بیا د اواز چې پورته شي بیا به په ټولو باندې عمران خان به د جیله نه را بهر کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ سجاد. سجاد صاحب تاسو ما ته دا ووایه چې نن به چیف جسټس نوی راغلی دی دې باره کې تاسو څه پېژنئ؟ د جب سے نوی چیف جسټس نوی چیف جسټس یاره دا صحیح دی چې راشي یار. کوم چې زړو هغه هغه هم دی صحیح یار دا نوی صحیح دی. نوی صحیح دی نوی عمران خان لپاره کی نه مړه یاره موږ ته ډېره سختي دلته واردن والا راځي او موږ تنګی یار. ولې تنګی؟ بس یاره دا حکومت داسې دی که نه چې دا نه دی صحیح یار. اوس چې کوم حکومت دی یار دا هم دی صحیح یار. ډېر موږ ډېر تنګی یار موږ د روپۍ لي به ناحقه مانې اوري او ډېر هم تنګی. اور چله راکړی دی دا ریړی ووټ به عمران خان له ورکوو عمران خان سره انشاءالله غلبه باره کې څه بس عمران خان یاره زمونږ زړه دی اور الله دې آزاد کړي انشاءالله زمونږ ورسره زړه نه مینه ده اورې کله به آزاد کېږي یاره بس دا خو الله ته پته ده انشاءالله چې آزاد شي که نه نو زمونږ د ټول ووټ د هغه سره ټول پښتانه ورسه ولاړ دی ټول به هغه له ووټ ورکوو د خیره سره. تاسو کوم ځای؟ د باجوړ یو. او دلته څه کوئ؟ دلته موږ د ریړۍ میړۍ ته ولاړ یو د ریړۍ کار کوو. کوم چې نوی چیف جسټس راغلی ستاسو مایند څه ایکسپټ کېږي دا ښه دی تاسو لپاره؟ ریانزیبو چیف جسټس راغلی افریدي یحیی افریدي یاره اوس مې ته هغه ته زه هم پېژنم اورې او هغه نوم مې اوس ویله واورېد اورې دا صرف هغې تصویر کتلی دی؟ تصویر هم نه دی کتلی یار. ستاسو یار پټان دی صحیح دی جج وہ صحیح ہے یار وہ صحیح ہے چیف جسٹس دی وہ صحیح ہے یار وہ غیرتی ہے وہ صحیح ہے یار. صحیح دی تاسو لپاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ سمیع الله. سمیع الله صاحب تاسو ما ته دا ووایه چې زړو چې کوم چیف جسټس و هغه لپاره ستاسو لپاره څه ده؟ یاره زه به د نوي باره کې داسې وم دا خو لا موږ ته څه پته او دغه نه لګېږي او بل چې هغه بل خو ملک تباه او برباد کړی. څنګه زه هم انشاءالله به ظلم کوو پاکستان قانون هېڅ نه خبر نه زه هم انشاءالله به د هغه نه بهتره صحیح به کوم چې نوی راغلی دی هغه دا نوی به زه هم انشاءالله صحیح له اوسه پورې کردار مردار یو څه پته نشته چې څنګه به زه هم دا ټول نه به ښایي. تاسو څنګه وی چې دا ښایي؟ یاره زه هم بل په دغه کې چې کوم ظلم او کوم دغه روان و زه هم چې دا به انشاءالله هغه نه به فیس ګوري تاسو له زه هم انشاءالله را به صحیح هغه نه به صحیح. ووټ چاله درکړي دي؟ ووټ عمران خان. عمران خان چې 3.5 کاله حکومت کړی دی هغه څنګه کړی دی؟ انشاءالله عمران خان صحیح حکومت کړی دلته خو چې کوم دی نواز شریف که څه ترقۍ نه او که څه کارونه یې په پنجاب کې او عمران خان زموږ په علاقه کې را دونه وخت زما مثال تقریبا 25 کاله عمر دی نواز شریف یو کار او یو دغه مان دی چې څو روډونه دي د عمران خان په حکومت کې شوي دي او هر څه عمران خان په دغه کې شوي. نون لیګ ټول خلک وي دا خو غل دی. بالکل غل دی. زه به ته ووایم زموږ په باجوړ کې لاره اوسه پورې د روپۍ کار لا نون لیګ ته نه راکلی ولې؟ بس نه راکلی چې څه کلي د عمران خان په 3 کاله کې روډونه موډونه یو کلي ته روډ موډ نو دا چې رالی هغو کلو ته روډونه موډونه مو شو هر شی وشو. ستاسو خیال کې دا نون لیګ غل دی که پی ټی آی؟ نون لیګ غل دی. ولې؟ پنجاب کې وګوره دا دونه چې کومه دی دا ګاډي د روډونو په منځ کې ولاړ دي دا ریړو والا غریبانان یې چېرته 500-600 روپۍ ګټي خپلو بچو لپاره دا ګاډو والا ټول ورځ ولاړ دي روډونو کې روډونه بند کړي دا ټول تاسو باندې ولاړ وی او دا چې کوم دی دا ریړو والا د روډ د کنانې نه دننه ولاړ دی بس یو نه پرېږدي ظلم او دغه شروع دی روان دی. کې دا حکومت والا پنجاب حکومت والا څنګه دا چې کوم پولیس والا تاسو باندې ظلم کوي؟ بالکل ظلم کوي. څنګه ظلم کوي؟ لاټھی چارج کوي؟ غریبانان د سار نه راوځي له سار نه ماښامه پورې ناست یو ځل یې داسې پره کوي یو ځل داسې او قانون د غاړو د غره لپاره نشته د امیرانو او مالدارو لپاره په دې روډونو کې ګاډي ولاړ دي پارک کې چې جو پارکینګ یې جوړ کړی سار نه ماښامه پورې روډو والا غریبانان سیډونو ته هم نه پرېږدي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما شاهد الله نوم دی. شاهد الله صاحب تاسو ما ته دا ووایه چې زړو چې ستا چیف جسټس و هغه څنګه کارکردګي کړې ده؟ هغه بهترینه کارکردګي مثلا دا چې کمی فیصلې هم چې وي هغه درمیانه فیصلې وي پارټي قیادت یا د نون لیگ یا د پیپل پارټي یا تحریک انصاف دا هغو سیټونو ته فیصلې نه وي کړې. هائی فیصله نه کړې ده میډیم کړې ده؟ میډیم فیصلې داسې فیصلې ځینې وي چې هغه کې د خلکو تنقیدات وو خو هغه فیصلې چې دی واپس شوي مې څنګه چې د جمعیت علماء اسلام چې کومه فیصله باندې تنقید و ختم نبوت باره کې هغه فیصله ډېره خراب و خو هغه واپس کړله. کوم چې اوس نوی راغلی دی یحیی افریدي هغه تاسو څه خیال دی دا څنګه دی؟ زما خیال سره چې کومه دا فیصله شوې ده نو دا حکومت ظاهري طور باندې حکومت سره ټاکاري
ولې چې دیو چې کوم قانون راوړو نو دا ظاهري طور باندې ټول حکومت سره ښکاري. چې کوم نمبر د مخکې جج لګېدو نو هغه شاته کو او دا شاتنې مخکې جج چې دی هغه مخکې راوړلو. دا تاسو له څه لګي دا صحیح فیصله کیده عمران خان لبار کی نه عمران خان باره کې خو ما خیال سره چې دی باندې بس دغه نه وي. ولې ووټ چاله راکړي دي؟ ووټ زما د جمعیت العلماء اسلام دی. عمران سره نه عمران خان سره مینه سره شته دی خو داسې ذاتي اختیار ټول پټان عمران خان سره تو جو ای سره بس هر سړی خپل نظریات دی خپل سوچ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ بس نوم شرف الدین دی. شرف الدین صاحب څنګه خیر شکر تاسو. خیر خیریت دی الحمدلله. شرف الدین صاحب تاسو ماته دی وایا چې کوم چې چیف جسټس ریټایر شوی دی هغه څنګه کارکردګي کړې ده؟ یاره هغه کارکردګي خو نه وله اوس نو راغلی هغه کارکردګي به ګورو که نه هغه خو سې لوټه وله که نه هغه لوټو ولې نه بس نو تاسو وویل چې کوم کیس هغه دغه کیس چې ولو که نه پر هغه باندې هغه صحیح نه ولولو. عمران خان والا کیس عمران خان کیس ولا بل چې کوم کیس ولولو د چې مطلب قادیانیانو کیس ولولو په دې باندې مونږ خوښ نه شو که نه. اوس نوی کوم راغلی چیف جسټس یحیی افریدي هغه باره کې څنګه تاسو څنګه لګي؟ یاره نو چې کار وکړي بیا به ګورو که نه مخکې خو مونږ دغه نه شو ورکولی چې دی به څنګه کارکردګي وکړي بیا معلومېږي نو وروسته دی نه وی راغلی دی کار یې نه دی کړی بیا به ګورو که نه. او لاهور کې یاره پښتون کر مې تر اوسه نه ویدل تاسو پښتون یاست که نه ټول پنجابیان دلته راځئ دا ستاسو چینل نوم یې څه دی؟ اباسین چینل. بس ټول یې سبسکرایب کړئ مینوال یې فالو کړئ. مننه. جی ناظرین آپ تاسو قتل کې دا ویل کې دینه پهلا ما پښتون انکر نه کتلې دی اوس نه راغل دی او زمونږ چینل نیم دی اباسین خبر دله فالو کړئ سبسکرایب او دې سره موږ له اجازه ورکړئ خپل میزبان له درسان له الله نه اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نو احسان. احسان بھائی څنګه؟ خیر دی خیر خیریت دی. شکر دی. او تاسو زړو چې چیف جسټس دی هغه تاسو په څنګه وو؟ دا پته نه دی نوې به پته لګي چې څنګه دی څنګه نه. نه زړو چې کوم زړو ګزارې کوله خو د عمران خان لپاره نه صحیح کړدي څنګه کړو دی ها کړو دی که نه داسې خو به صحیح وله که د ملک په سطح دغه و د مشر و خو صحیح د پته نه لګي د عمران خان په باره کې صحیح نه و زما څونه ښه. تاسو وی چې عمران خان باره کې صحیح نه و هغه اوس په نوې جو راغلی دی اوس پته لګي چې پته نه څنګه یحیی افریدي راغلی دی هغه باره تاسو څنګه ایکسپټ کیږي اسلام دا اوس پته به لګي چې مخکې به پته لګي که نه چې څه جوړ څه کېږي ښه دی بد دی څنګه دی څنګه نه دی اوس تاسو هېڅ نه پېژانئ اوس خو لا پته نه لګي. ووټ چاله درکړي دي؟ ووټ خو مونږ کلي کې مالکي به چې هغه چاته چې مونږ هغه ته وراچو. چاله نون لیگ ته راکړي دي جے یو آی ته پی ټي آی ته راکړي پی ټي آی باره کې یو هغه کارکردګي درې نیم کاله هغه حکومت کړی دی هغه تاسو له څنګه حکومت کړی دی ښه کړی دی که نه؟ بس خلک پښتون دپاره پښتون پکې عزت یې خو لکه داسې ده چې هغه اوس صحیح سړی نه چلیږي پاکستان کې که نه تاسو څه وی پښتون لپاره نه چلیږي نه پښتون لپاره ښه یا کوم چې پنجابیان هغې لپاره ښه نه پنجابیان لپاره هم ښه د پښتون لپاره هم ښه چې کوم ایمانداره سړی هغه نه چلیږي پاکستان کې ایمانداره سړی قطعا. او نون لیگ چې کوم دی هغې تاسو لپاره ښه نه دي؟ بس هغه دلته لاله غیربانان ولاړې په د بار روډ باندې سختي مختي کوي بس د هغه راولي. څنګه سختي کړې ده؟ لکه مخکې به عمران خان ویل چې د کرنې نه نه راځي زیړه دغه چې راځي دینه بدن نه ودرېږي لکه نه به یې تنګوي صحیح ده لکه په غټه سطح عمران خان په خپله دا خبره اوس د هغه نه بعد بس هغه تنګول کوي. زه خو ځان له دننه ولاړ یم روپۍ ورکوم خبره ماته نه خو د نورو کسانو ته تکلیف. السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر زه یم ادریس خان. نن به خبره کوم چې چیف جسټس ریټایر شوی دی هغې باره کې او کوم چې نوی راغلی دی هغې باره کې راځه چې خلکو نه پوښت کوو دا څنګه کارکردګي کړې ده